अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे। اسه خو واخه ډوډۍ ډېره زیاته مزه وکړه ما خو ډېر زیات انجوای کړ مام ډېره انجوای کړه ډېره مزیدار او ډېره سپایسي وه ځکه ورته یم چې تاله سپایسي څیزونه ښه نه دي که نه بیا تر اوسه تکلیف یې معده کې درد وي خبره خو نه ده خیال کوه که نه کینه 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 پاره ودې کته ځکه درته وایم چې ښه خوراک کوه د ویکنس د وجې نه دې تینده کم وخوړه نه شمس د ویکنس د وجې نه ما ته لګي چې ما ډوډۍ لږه زیاته وخوړه ښه دی وکړه الله دې نصیب کړه ښه خبره ده ښه خوراک پکار دی د انسان د ښه صحت دپاره دا ډېره ضروري خبره ده او په خوراک رانو فوټبال جوړ کې مخکې ما ته څه نه ویلې ته یوازې وې او اوس د خیره سره د کاکي مور جوړېدو والی نو زموږ د کاکي دپاره کم از کم ښه خوراک کوم ښه به نه درله ګورې خو اوس هم نه تا ته پته ده که نه تاسو څومره جړولې ما اوهو اوس به روزانه ته دا خبرې کې جناب زه درنه معافي غواړم خلک بالکل صحیح وایي خلک څه وایي خلک وایي چې خاوند له د ښځې قدر هغه وخت کې ورشي چې کله هغه په خپله پلار جوړ شي خلک بالکل غلط وایي ما ستا قدر مخکې هم کړی دی او اوس هم کوم څومره په مینه مې راواده کړی ښه تاسو رښتیا وایې هاو که نه اوس خو مې درنه معافي وغوښته که نه زما ټول مهنت ضایع شو رابعه به ورته 2 وختې تویې کړي او شمس هغه به ورته زړه بیللی اسماعیل داسې دی یار سر عجیبه خبره کې د 3 کروڑ روپو چک ټرانسفر شوی دی او تا ته پته نشته هو از ریسپانسیبل فار دیٹ سوري سر آی ایم ناٹ ریسپانسیبل فار دیس خو زه بیا هم د ګیم خپل کوشش کوم څنګه ریسپانسیبل دی ته دې ادارې جیم او تا ته پته نشته سر ما ته هېڅ پته نشته سر زه بې ګناه یم د ګناهګار او د بې ګناه به تاسو ته سبا پته ولګي چې کله دلته پولیس راشي او تاسو اریسټ کړي ته اوس مهرباني وکړه لاړ شه او سی سی ټي وي فوټیج چک کړه هغې نه پس ټول لیجر مو ګوره ګیټ آوټ او ذهن نصیب څنګه ښې په خیر علي نن د جناب مور زړونه ولې اوف دی بیا غلط ټرانزیکشن شوی دی د هغې د وجې نه زه ډېر زیات ډسټرب یم زه هم د کمپنۍ ټوله ریکورډ ډسټرب شوم انیویز ته چې راتې نو کم از کم ما ته خو دې ویلي یو فون کال خو دې کړی لږ خپل فون چیک کړئ ما څونه کالز کړي دي I'm sorry. Anyways, so څه ته یې مور کې کافي نه به کافي څکو او نه چای لنچ به کوو او هغه هم بهر اول به کافي وڅښو بیا هغې نه پس به لاړ شو لنچ به وکړو لنچ نه بعد کافی زو So me.
هغه ورځ اړو پوه نه شوم او ما د رابعې سره ډېر زیاتې وو ما له داسې نو کول پکار ها هغه در باندې اوس دومره ګرانه شوه دومره ښه شوه داسې شپه په شپه هغې کې د سرخاب باڼې ولګېدې چې ستا یې ټول خوی بدل کو سومي رابعې ډېره ښه ده او زه ښه نه یم ته هم ښې بل ځای ښې ما ته نه ده پته چې زه ټیک کوم یا غلط خو زه تا سره مینه کوم زه تا سره واده کول غواړم زما ستا ملګرتیا پکار ده زه ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی سومي دا ته څه وې ما ته پته ده چې زه څه وایم ما ته دا هم پته ده چې زموږ مینه او په زموږ په ژوند کې ډېر لوی طوفان راولي سومي خو زه څه وکړمه ستا په مینه کې زما هر قیامت قبول دی خبره ولې نه پوهېږې دا هر څه پاسبل نه دي په خبره ته نه پوهېږې ته ولې زما په محبت نه پوهېږې زه تا سره مینه کوم ته زما په فیلینګز نه پوهېږې زما په ایموشن نه پوهېږې ستا نه بغیر زه د ژوند تصور هم نشم کولی ته زما دپاره دومره هم نشې کولی سومي زه څوک یم ستا لپاره ته رابعې له طلاق ورکړه ارمان دے ارمان سومي دا ناممکنه ده رابعه نشم پرېښودی ګوره رابعه اوس هم ستا نه بغیر پاتې کېدی شي خو زه نشم پاتې کېدی ته دې خو وګوره ما ته زما په سترګو کې وګوره ما ته دې کې محبت نه ښکاري سومي زه رابعه نشم پرېښودی ته به رابعه پرېږدې هغه ستا نه بغیر اوسېدی شي خو زه نشم اوسېدی try to understand ما سره واده وکړه ته به زما خبره منې ګوره سومي ته به رابعې له طلاق ورکې زه رابعه